والفضل ما شهدت به الاعداء. د انسان د پاره لوی فضیلت دا دی چې دشمن دې ومني. چې کله دشمن ووایي چې دا سړی رښتونی دی نو بس دوستان خو تاسې هم رښتونی وای، تابعدار خو تاسې هم رښتونی وای، خو چې دشمن وایي چې رښتونی دی نو شک پکې نه بیا، ځکه دشمن خلکو کې عیب راوباسي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق د امریکې هغه یهودي انسان مایکل ایچ هارټ هغه چې کوم کتاب لیکلی و، ما یو 2 جمعې مخکې درته خبره کړې وه، خو دا 2 جمعې زه نه وم. نو هغه د پیغمبر علیه السلام نوم په اول نمبر کې لیکلی دی. نو چې کله هغه یو تقریب جوړ کړ او خلکو په اعتراض وکړ، دانشورانو ډاکټرانو، چې تا زمونږ د پیغمبر عیسایانو پیغمبر عیسی علیه السلام نوم په 3 نمبر کې لیکلی دی او د مسلمانانو د پیغمبر نوم دی په 1 نمبر لیکلی دی، دا ولې؟ نو څلور جواب خو ما هغه جمعه ویلي او نن یو بله خبره درته وکړم. هغه وی چې د مسلمانانو د پیغمبر نه الله پاک بعضې هغه کارونه اخیستي دي چې ستاسو د پیغمبر نه الله هغه کارونه نه دي مقرر کړي. پیغمبر ګورې هر پیغمبر د خدای نیازبین دی، هر پیغمبر د الله مقرب دی او هر پیغمبر خپل دین او خپل شریعت خپل امت ته رسولی دی. په پیغمبر کې عیب نشته، خو بعضې پیغمبر له خدای یو شی ورکړي، بعضو له بل ورکړي. لکه څه وایي وی ستاسو پیغمبر عیسی علیه السلام واده نه دی کړی، هغه جمدی الله اسمان ته پورته کړی دی، او د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی. فرق څه شو؟ فرق دا شو چې هغه خپل امت ته عملي طور د واده نقشې ښولی دي. واده به څنګه کوئ؟ د هغه امت ته عملي دا ښولی دي چې ما واده وکړه تاسو به هم کوئ. هغه امت ته د ښځو سره د ژوند عملي چل ښولی دی. هغه امت ته د بیبیانو سره د حقوقو ذکر او بیا ورپسې د اولاد بیان، ځکه بچی شوي دي. ستاسو پیغمبر نه بچی شته او نه واده کړی دی، نو هغه د خپل امت د واده او د بچو هغه تربیت نه دی کړی کوم چې د مسلمانانو پیغمبر کړی دی. دا ګوره عجیبه خبره ده. واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ شمېر ودونه وکړل. او ولې ګڼ شمېر ودونه وکړل؟ دې دپاره چې د نیم دین تعلق تقریبا د ښځو سره دی، نو چې ښځې دا دین د پیغمبر نه زده کړي او امت ته یې ورسوي. ګوره عملي طور که زه تاسو ته یو خبره وکړمه نو ستا ذهن به یې هغسې وانخلي. درته یم چې حج کې داري ته به یې په دې غوږ واورې په دې بله به یې وباسئ. خو که د مټه دې ونیسم او حج له دې بوځم چې راشه دې ته حج وایي، او یا زه په خپله لاړ شم او حج وکړم او تا ته بیا وښیم چې دا نو ستا ذهن کې به خبره ښه کیني. نو پیغمبر مبارک په خپله مواده کړی دی او صحابو ته یې چې ودونه وکړي، او بیا باقاعده د خپلو بیبیانو په ذریعه د ښځو او د بچو احکامات امت ته مکمل رسولی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح سنتي، نکاح زما په طریقو کې یو بهترینه طریقه ده. فمن رغب عن سنتي فلیس مني. او که چا زما د دې طریقې نه رغبت وکړو چې مړه نکاح ته پکې ساجت دی، وي دا زما طریقې والا نه دی. اوس نکاح څه شی دی زمارونو؟ دا د پیغمبر طریقه شوه. د پیغمبر په عامو حالاتو کې سنت دی. څه فایده ده د نکاح؟ نکاح یوازې دا فایده نه ده چې سړی خپل خواهش پوره کړي. د نکاح غټه فایده ده چې انساني نسل پې زیات شي، او انساني نسل نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پې زیاتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تناکحو، نکاحونه وکړئ، وتوالدو، بچي راوړئ، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. د قیامت پر ورځ به زه ستاسو په ذریعه په نور امتونو فخر کوم چې ستاسو امت لږ دی زما ډېر دی. نو پیغمبر مبارک د فخر ذریعه ده، د افتخار ذریعه د نکاح چې وعدو کې امت به ډېر شي، نو پیغمبر به فخر کوي. نو د ستاسو دا نه ده خوښه چې پیغمبر د قیامت پر ورځ باندې فخر وکړي چې زما امت ډېر دی؟ راشه وګوره ستاسو عمره امت زما د امت عمره ستاسو امتونه نشته دی. دا به د پیغمبر غټ عزت د قیامت پر ورځ د حضور پاک، او دا به د هغه غټ منقبت چې هغه وایي چې زما امت ډېر دی. نو ګوره نکاح کې څه فایده شوه؟ یو دا شوه چې دی به فخر کوي حضور پاک په خپل امت باندې. د نکاح په ذریعه د پیغمبر مبارک امت زیاتېږي. د نکاح په ذریعه د رسول الله مبارک د قیامت پر ورځ فخر زیاتېږي. د نکاح په ذریعه باندې کلمه ګو پیدا شي، کلمې به وایي.
ذکرونه به کوي اودسونه به کوي روجې به نیسي تلاوت به کوي حافظان به پیدا شي عالمان به پیدا شي ګیرووال او صالحان او دیندار به پیدا شي نکاح څونه بهترین شی دی مسلمانان به ډېر شي ته ټول عمر لګ یو څه عبادت کوه یو مسلمان نشه زیاتولی یو کافر نشي مسلمانولی او چې واده دې وکړو نکاح دې وکړله نو درزن خواړو چې ته تللی دی نور دې پکې خدای خیر واچي درزن خو چې ته تللی نه دي نور دې پکې خدای خیر واچي او دا زمونږ په وطن کې یوه ښځه دویمه څوک نشي کولی یعنې عرب درې او څلور خامخا کوي د هغې ډېر زیات بچي وي یو ځل تللی وم ریاض ته زما یو دوست و هغه یو عربي سره ناست و هغوی داسې ډوډۍ موډۍ تنظام کړی و ګډ وډ کسان پکې ناست و نو هغه یې ما نه تپوس وکړو شیخ څو ښځې دي مې یوه یاره چې هغوی کم تعجب وکړو او ما پسې خنداګانې وکړې واحده یوه ښځه ابل وی واحده یوه ښځه ابل وی واحده یوه ښځه یا خدای پاکه نو ولې څه چل دی پکې نه یوه ښځه دې ولې کړې ده څه چل شوی دی ما خو یوه مې کړې ده نو څه چل وکړم نور یو زما خو څلور دي ابل وی زما خو درې دي څلورمه کوم ابل وی زما هم څلور دي ابل وی زما هم څلور دي یو وی زما د پلار درې ښځې دي اوس مو له څلورمه وکړه پلار تاسو ولې یوه ښځه مې راشه ورته موږ دویمه کولی شو دویمه کولی چې دویمه دې وکړه خو شپه برې پندرم پایئ نه به لاندې کودې دی شي او نه به بره کودې دی شي دا خو جنجال دی دویمه څنګه کې ښځه به دې پردی شي زړه به دې پردی شي که ته ورسره ډېر ښه سلوک هم کې نه به وایي چې نه هغه بله ډېره خوښه ده بله به وایي دا بله ډېره خوښه ده که ته دواړو سره عدل هم کې انصاف هم کې نو دلته د ښځو مزاج بدل دی ښځه وایي نه نه ادې ډېره خوښه ده هغې له دې بېګا پټ په جیب کې څه پټ بادام راوړي دي که ته زرها وې چې ښځې نه دي راوړې نه دي راوړې نه دي راوړې نه نه جیب دې پړسېدلې به ولیده او بیا ښځې بله به ورته بیا وایي که نه قص ته وایي یاره بېګا خو داسې زبردستې قورمې مې وخوړې چې او که رور والا جامې راوړي نو دا راله خاوند راوړي دي لمسه دا مصیبت خو شته په ښځو کې نو ښځه هم در باندې پردی هغه یو به هم در باندې بې اعتمادي یو بله به هم بې اعتمادي او بچي هم پردي شو ولې مور یې لمسئ که نه په مور خو یې سخته تېری که نه چې ښځه یې پرې کړې ده بچي لمسئ نه بچي مو چې زمونږ د پلاره نورو وروڼو سره مینه ډېره ده نورو یې هغې سره یې مینه ډېره ده نو خوار سنت جمدي کړل خو لاړ او غرق شو نو زه خلکو ته وایم چې دویمه مه کوئ او که دویمه دې وکړئ نو څلورو ته ورسره سوی دا غړومبی هله قلار شي چې په دې دویمه درېمه ښځه وکړئ هغه وایي زه اوس که خیري زما بدل یې د نه واخېسته او چې څلور وکړې د عربو کې شته هېڅ پروا نه لري خو یاره یو خبره ده هغې انصاف نه هم کار اخلي هغې هم ظلمونه کوي بیا هغې طلاق اکثر ورکوي خو ځان له وله کور جوړ کړي د هرې ښځې ځان له کوري او د هرې ښځې خپل مهر او خپل انتظامي وي دلته شریعت وایي د درېو څلورو ښځو اجازت ته درکړی شریعت فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع دوم کولی شي درېم او څلورم کولی شي خو یاره ورسره یو ټکې ویلی دی فالا تعدلوا فواحدة که انصاف نشي کولی نو یو ښځه به کوې مونږ خلک بیا انصاف نه کوو مونږ خلک اکثر دویمه ښځه دې له نه کوو چې د پیغمبر امت زیات شي دې له کوو چې د دې لومبی اړو سوځي دا غلطه خبره ده اوس دا ګناه ده د لومبی نه خپیم اړه وله سوځوم دا لومبی نه خپیم دا دړدومه نو مسلمانه چې دړ دی پړه لاس کې ده چې ستا لور سره او ستا خور سره څوک دا چلو کې ته خفه کېږې که نه نو ولې پردی لور خور سره ظلم کې ګوره دا پیغمبر د اصول موږ ته ښولی دي عیسی علیه السلام خو بچین نو واده نه دی کړی نو امت ته هغې دپاره خو رهبانیت بهتر وګوره د هغوی جدا دین دی ناقص نه دی الحمدلله هغې له رهبانیت دی هغې له دا بهتره وه چې ځه که واده نم کې او په خپل غار کې چته کښېنې او په کوټه کې کښېنې او د الله عبادت کې دا بهتره ده الله یادوه مه کوه واده هغه له نه واده بهتر و واده مه کوه کښېنه د الله عبادت کوه کښېنه الله راضي کوه کښېنه ذکر کوه مه کوه هغې دغه شریعت و د الله را طرف نه زمونږ دا شریعت دی نو عیسی علیه السلام د واده ترغیب نه دی ورکړی چې وادونه وکړه حضور پاک ورکړی دی بیا د ښځو حقوق او د بچو حقوق هغه کم بیان کړي دي رسول الله مبارک زیات بیان کړي دي دا ټول یې موږ ته ښودلي دي حضور پاک څه فرمایي ګوره د ښځو د بچو حقوق یې موږ ته ښودلي دي وی خیرکم لاهله په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې بچو سره ښي وانا خیرکم لاهلی وی په تاسو ټولو کې زه د خپلې بچو سره او د خپلو لوڼو سره او د ښځو سره ښیم دی موږ ته ښولي دا چل دا د حضور پاک تربیت دی چې امت ته یې ورکړی
کور کې به ښکلی ژوند تیری خشته ژوند به تیری د والو ټکولو ژوند نه د کنځلو ژوند نه د ښو اخلاقو ژوند بهترین اخلاق عملی مونږ ته ښولی دي حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور پاک یو ځل اوبس کلی ما اوبس کلی ما په یو جام باندې وی چې داسې ما ته حضور پاک وکتل ما ته وی عایشې چې ته اوبه وڅکې باقي ماله راوړه قربان لاول به تاسو څکئ بیا به زه څکم وی نه لومبی ته وڅکه بیا به زه وڅکم رښتیا ووایه دا خوی مونږ کې شته زمونږ نه ښځې مخکې اوبه څکلی شي چې ښځه دنه مخکې اوبه وڅکو هی مردارې دا څښا داړې دې نیولې دي د شونډو ته دې وګوره عقل د کې نشته خاوند به وروسته اوبه څکې او ته به مخکې اوبه څکې ګوره ښځې ته مونږ د نوکرې په نظر ګورو مخکې اوس کې څه چلو شه څښا داړې دې نیولې دي اوس ته چای خواشه که نه کټوی کې به ته لاړې وتوکې بیا به څه کوې ته خو نه په کور کې دننه همغه کټوی کې چې ته کومه خورې پکې درته لاړې د هغه شونډو نه وتوکې څه کوې ورسره ښځو سره زه دې طالبانو ته اکثر وایم هر چا سره ټرت خو ښځې سره نه ټرت دې سره به ګزاره کوې بشیر ماته وایي ماله ښځه وکړه نیک بخته په قلار کې نه ښځه وکړه رشته والا نه تپوس وکړه ټول غریبانان چې سهار ورځي ماسخوتن کور ته ځي او تندي بوټ نیولي غریبانان دا ال نه وایي څوک ال وایي او بشیره څوک یې نه وایي خیم پکې شته شکر الحمدلله دینداره ښځې هم شته دینداره خاوندان هم شته الحمدلله بېدین هم پکې شته خاوندانو کې هم بعضې کې ظالمان شته او په ښځو کې هم بعضې ظالمان شته نو موږ نه مخکې ښځه ډوډۍ خو دې وخوري زموږ نه مخکې خو دې ښځه چای وڅکي زموږ نه مخکې خو دې ښځه اوبه وڅکي موږ څونه غوسې ورته کوو نه ولې د خدای بنده نه دی څه وی ته وڅکه عایشې نو ماله راوړه نو عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چې اوبه وڅکلې نو حضور پاک له جام کې باقي اوبه راوړې نو حضور پاک ورته فرمایي عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې وی په دې ځای قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار د عایشې بیبي د شونډو په دې خپلې مبارکې شونډې کېښې اوبې وڅکلې په دې د ښځې اړه ګټلې کېږي ښځې سره دا سلوک وکړه ته راوړه وی دا اوبه تا په وڅکلې او د هغې د شونډو په ځای شونډې کېږده په دې اړه ګټلې کېږي اړه په دې انسان ګټلې کېږي په کنځلو نه چې ته ورته کنځل وکړې او پلار وله کنځې او مور وله کنځې او پلار کره به نه ځې او مور کره به نه ځې دا د جاهلیت خبرې دي دا مونږ جهالت کوو ښځو سره څومره خلک ظلمونه کوي ګور دا مونږ ته حضور پاک د اصول ښولې دي دا طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ښودلې ده خیرکم لاهله دا زه بهترین په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره او د خپلو بچو سره ښکلی ژوند تېر کړي د ښو اخلاقو ژوند تېر کړي مزېدار ژوند ورسره تېر کړي مونږ څه کوو وال ټکول کوو که نه کوو په لږه خبره غرض او غروز او وال او ټکول د خدای ظالمه که ستا لور په چا واده ده او هغې وښي ته خفه کېږې که نه ستا خور په چا واده ده او هغې وښي خفه کېږې او که نه او ستا لور خور په چا واده ده او هغې تا کره نه پرېږدي او بند دی کې ته خفه کېږې او که نه خفه کېږې او ستا لور خور په چا واده ده او هغه ورته کنځل کوي تا ورته یادوي او مور ورته یادوي ته خفه کېږې او که نه نو دا هم د چا لور خور ده که نه دا د اسمان نه خو نه راپروت دی که نه دا هم د چا لور خور ده که نه ولې اړه دړ دی مسلمانې لره قسم دی د دواړو جهانو مبارک سردار مرض وفات کې چې کومه بیماری کې وفات کیږي او بار راووت او راوتیم نشو دوو صحابو په دې اوږو نه نیولې رسول الله مبارک او خپې نه شوه لګولې نو دا خپې ورپسې په ځمکه راښکې شوې او چې کله په منبر باندې کېناسته نو په خپل بیان کې یو ټکې ده ووې الصلات الا فاتقوا الله فی النساء الا خبردار فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ په حق د ښځو کې دی په عرفات کې م ویلي دي دی په منا کې م ویلي دي فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ ګورئ الله به تپوس ته نه کوي فی النساء په ښځو کې فانهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي څه به کوئ ورسره ستا خلاص کې قیدي ده که پلار کرے پرېږدي خو ځي به که نه پرې نه به ځي که تره کرے پرېږدي خو ځي به که نه پرېږدي نه به ځي که خادی وادلی پرېږدي خو ځي به که نه پرېږدي نه به ځي که پلار او مور یې مړي او ته ورته وایې مه ځه نو خواره نه شي تللی پلار یې ناجوړه دی او ته ورته نه به ځې نو خواره نه شي تللی ستا لاس کې قیدي ده قیدي فاستوصوا بالنساء خیرا خیر ورته ورسوئ شر ورته مه رسوئ ظلم ورسره مه کوئ په خپل لاس کې ستا هم لور شته او ستا خور هم شته که نه دا پیغمبر مبارک فرمایي مونږ سره څه کوو مونږ یې بندې کړو نه به دې پلار کله ولې ظلم کې
ستا پلار نه یادېږي هغې م یادېږي که نه نه به دې مور کره ستا مور نه یادېږي هغې م یادېږي په شریعت کې په هفته کې یو ځل د ښځې دا پته حق دی چې مور پلار کره لاړه شي هفته کې یو ورځ خو یاره د چا کور لرې وي نو خلک خپل منځ کې سره جوړه وکړي چې د خیر د یار هفته تلل ګران دي نو په دویمه هفته ځه 2 ورځې تېروه زه کور دې ډېر لرې دی نو میاشت کې ځه 4 ورځې تېروه خپل منځ کې سره رضا شي ښکلی ژوند تېر کړې رونو ښځو سره خشته ژوند تېر کې دا موږ ته د دواړو جهانو مبارک سردار ښودلی وهل مه کوئ په والو ښځه خرابېږي ښه کېږي نه چې ته په ټینشن کې واچو پریشانۍ کې واچې او سبی د زړه بیماري شي او سبی د دردونو بیماري شي او سبی د دماغو بیماري شي نو څوک به پې شرمېږي هم ته به شرمېږي ته به یې ډاکټر لزغلی ته به یو خوا بل خوا بوځې په حکیمانو پسې پیسې به پې ستا لګي وخت به پې ستا خرابېږي نو دا د دماغو ټینشن مونږ ښځو له جوړ کړی دی دا بعضې خلک چې وایي که نه وی اسلام کې د ښځو حق نشته اسلام کې شته شکر الحمدلله اسلام ښځو له ډېر ښکلي حقونه ورکړي دي خو موږ مسلمانان بعضې وخت ښځو سره ظلمونه کوو زیاتې ورسره کوو مسافرو ته هم زه وایم بعضې مسافرونه لاړ شي د کور نه باري او په بار ملک کې 4 او 5 کاله پرتي او ښځې دلته کې یوازې پرتی دا هم ظلم دی دا زیاتې دی بالکل زیاتې دی زما دا بیان مسافر اوري یاره وایي څوکو پیسې ګټې خو ښځه دې بیله د ښځې اړه دې بیله ماشومان دې بیلل دلته چولې خرڅوه دلته لږې وګټه ژوند ښکلی تېر کا ابه څه ژوند دي چې ته د کور نه بارې زه بالکل مزدوري ښه ده ډېر غریبانان په بار ملکونو کې پراته دي ډېر په سختۍ قسم په خدای پیسې ګټي ما ولیدل اوس هم چې د خلیجي ملک په دې سفر باندې لاړم ما ولیدل ډېر په تکلیف غریبانان پیسې ګټي قسم په خدای ډېر په تکلیف زما له ډېر زیات مسافرو خفه کېږي کم مسافر چې په بار ملکونو کې پراته دي او پیسې ګټي ښځو نه بار څوک یو میاشت ژوند نشي تېرولی دا غریبانان کال او 2 کاله بار پراته دي چا باندې د بیزو قرضونه دي وي څوک په چا باندې د کور قرضونه دي وي څوک یو بچی نه بار پاتې کېدل چې بچی درته بابا وایي دا څونه د ښکلې د مینې خبره ده دې د بچي د بابا لفظ نه بار دی او چې هلته یې ګټي نو دلته یې پې بیا وارثان مزې کوي دا بیا ظلمونه دوی کوي نو مسافر دیم د کور نه زیات وخت نه تیری ښځې سره د مشوره وکړي ښځې سره د صلاح وکړي څونه وخت تیر کم نو چې ښځه ورته ووایي چې دومره وخت تیر کا او پې خوشحاله یې ښځه ورسره هغه وخت یې تیری زیات وخت یې نه تیری د ښځې حق دی در باندې د بچو حق دی د بچو تربیت پکار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق صحابی سوی شمائل ترمذی کې راځي ما ضرب امرأة ولا خادما قط چته رسول الله مبارک بی او خادم نه دیواله غلام نه دیواله دا به چاله نه دی ورکړي یاره قسم په خدای د رسول الله مبارک ډېر ښکلي اخلاق دغسې خوی دی خدای په مونږ کې پیدا کړي یو جمعه به راته په اخلاقو بیان وکړم انشاءالله العزیز پس باندې دا بیبیانې او اخلاق د امهات المؤمنین د ټولې دنیا د ښځو او سړو اخلاق یو ځای کا قسم دی که د هغوی اخلاق او د خپې دوړې ته رسېږي دا په څه دا په دین رسول الله مبارک فرمایي شریعت وښایې ښځو ته دین ورته وښایې دیني مسلې ورته وښایې ښه خوی ورسره استعمال کوې په دې به هم ژوند ښایسته او مزېدارې وي دا مسایل عیسی علیه السلام نه دي بیان کړي کم به بیان کړي ځکه بیبي نه او بچي نو مونږ ته پیغمبر مبارک د بچو عملی تربیت ښودلی دی بچی څنګه د غلامانو عملی تربیت زید ابن حارثه د حضور پاک غلام د حضرت خدیجه سره حکیم ابن حزام سره هغه حضرت خدیجه توبخه او خدیجه رضی الله تعالی عنها حضور پاک توبخه څنګه ژوند یې ورسره تېر کړی دی حیران بشي د غلام نو د چاره تختولی و او د ډېر مالدارې کورنۍ سره تعلق لرو چاره تختول په خوا به د هلکان خلکو تختول او خرڅول به بیا به غلامانو د خلکو غلامي به یې کوله چېرته مکې ته د دوی د علاقې څوک راغلي نو دا ځای دې ولیده تپوس یې ته وکړه هلکه ته ځای دې وې او د حارثه زوی وې او اوهو ته دلته چا سره د حضور پاک نوم یې واخېست هغه سره چې قافله واپس لاړه نو مور او پلار ته یې ولاړ وې د مبارک هم شی ستاسو بچې م دله پیدا کوي کوم ځای دی وی مکه کې دی او ډېرو ښو خلکو سره دی د عبدالمطلب نوم ځلېدونکي ستوری و هغه د بیت الله او د زمزم خدمت کو خلکو پیژنده هغې خاندان کې دی بس دا هغه ځای نه ورور هم راغی او ترې هم رالل ځان سره بله تحفې تحایف راوړل او چې رالل د حضور پاک تپوس یې وکړو نو ورننه وتل رسول الله مبارک ته تحفې تحایف کېښودل او ورته ویې مونږ خو د پیغمبر مبارک صفتونه یې شروع کړل
تاسو د عبدالمطلب بچی ډېر ښه خلک یې، تاسو ډېر ښه خاندان دی، تاسو د حجیانو خدمت کوئ، د عمرو والا خدمت کوئ، تاسو خلکو سره ښه سلوک کوئ، دا حضور پاک پوه شو. وی مقصد څه دی؟ ما په مقصد پوه کې څه له راغلی یې مقصد پوه کې. وی زمونږ یو بچی دی، زید یې نوم دی او تا سره دی، مور پلار نه چاره تختولی دی، غلام نه دی، او ډېر زیات ورپسې مور او پلار خفه دي. تر دې حده پورې چې کله باران شي نو مور یې باران ته روځي جاړي، وایي چې زما په بچي به دا باران ورېږي او که نه، او مور یې نور ته راشي په نور ګرځي، وایي چې زما بچی به دې وخت کې نور ته یو کسوري ته وایي، او مور یې په غرونو ګرځي او د سر ویښته ورپسې وباسي، ډېره پریشانه ده. نو موږ راغلي یو، هر څومره پیسې چې ته غواړې هغه پیسې واله او دا هلک موږ له راکړه چې موږ یې بوځو. رسول الله مبارک خو خوی بل شانتی و، الحمدلله. ورته وی نه دا خو وړه خبره ده، زه یې راغواړم، بلکل بې پیسو ستاسو ورور دی بوځی. خو ګورې یوه خبره درته کومه، زمونږ د خاندان اصول دا دی چې که زمونږ نه څوک نه ځي نو په زور یې ګورې نه لیږو، که نه ته نو په زور به یې نه بوځی، که مونږ سره خوشحاله او که نه ته نو یو روپۍ ده نه نالم، ستا ورور دی ستا واره دی، بلکل یې بوځی. هغې ډېر خوشحاله شو. هغې وی چې مونږ ورته د مور د ویښتو د اوښکو الوایو او مونږ ورته د مور د جړا الوایو، څنګه به نه ځي؟ نو زید ابن حارثه یې راوغوښته، چې راویې غوښته نو حضور پاک ورته دا پېژنې؟ وی او څوک؟ دا مې ورور دی. دا بل پېژنې؟ وی او دا څوک دی؟ دا مې تره دی. بچې تا پسې راغلی دی او دوی تا بوتلل غواړي، دی تا بوځي. او ټولې خبرې ورته هغې وکړې د مور او د پلار. دی پیسې مال راکړي چې دی په موږ را خرڅ که بوځه، زه په یو روپۍ نه علم، ته د دوی بچې زه ورسره، زما را طرف نه تا ته بلکل اجازت دی او زه نه خفه کېږم. زید ابن حارثه وایي زه خو نه ځم. هغې وایي د غلامۍ ژوند خوښی، ازاد ژوند نه خوښی، دلته غلامې مور پلار نه، مور پلار ملاقات له به ځم خو ځم مستقل نه ځم. اوهو ولې مستقل نه دی؟ څه چل دی؟ ما له خدای د رسول الله مبارک مچان پلار را کړی، زه په حارثه څه کوم؟ ما له خدای پاک د حضرت خدیجې په شان مور را کړې ده، زه په خپله مور څه کوم؟ او ما له خدای پاک د حضرت زینب ام کلثوم او د فاطمې په شان خویندې را کړې دي، نو زه په نورو خویندو څه کوم؟ لا نه غلامي به څوک خوښه کړي؟ مور پلار به څوک چاته پرېږدي؟ خو پته ووته حضور پاک هغه مینه ورکړې وه، قسم په خدای که هغه مینه پلار بچي له ورکړي. حضرت خدیجې هغه مینه ورکړې وه چې هغه مینه به مور بچي له ورنه کړي. رسول الله مبارک په خپله اعلان کړی دی مرض وفات کې، الصلاة وما ملکت ایمانکم. مونږ ته اصول ښولي د وینځو خیال ساتئ، نوکرانو خیال ساتئ، ما ملکت ایمانکم ستا د لاس لاندې چې کم خلق دی. ګورې هغه زمانه کې وینځې غلامانو، دې زمانه کې څوک دی؟ نوکران. افسر ته اډر دی چې د خپل ما تحت عملې به خیال ساتي، فوج والا جرنیل ته اډر دی چې د خپل لاندې ما تحت خلکو خیال به ساتي، میجر صاحب ته او کرنیل صاحب ته اډر دی چې د ما تحت خلکو خیال به ساتي، ټوپک دی چلوي. ډي پي یو صاحب ته اډر دی چې د خپل لاندې پولیس هلکانو به خیال ساتي، مرګ سره دی لوبېږي، ټوپک دی چلوي. افسر ته اډر دی ډي سی او ته او ډي سي ته او اے سي ته او ټولو ته چې د خپل لاندې ما تحت عملې باندې به ظلم نه کوي، زیاتې به نه کوي، خیال به یې ساتي، بې ځایه بدلې او بې ځایه لیکل به نه کوي، خیال به ساتي. ما ملکت ایمانکم دا سره لاس لاندې. خان ته اډر دی چې د خپلو نوکرانو خیال به ساتي، د خپلو همسایګانو خیال به ساتي. او یو سړی چې کور جوړوي، لیبر او مزدور او ګلکار او ترکان چې د لکار ساتي په کور کې، ظلم به نه کوي، زیاتې به نه کوي، پیسې به په ټایم ورکوي. چې خوله نیو شه مزدور له پیسې ورکوي. موږ خلک دومره ظالمان یو چې د مزدور پیسې موږ نه ورکوو، د ګلکار پیسې هم نه ورکوو. څومره ګران کار دی مزدوري کول، او په دې ګرانۍ کې 600-700 روپۍ د مزدوري دیاړي او د ګوډمار دیاړي، دا موږ ظلم کوو نیسو. خدای نه نه یارېږي ته د ګوډمار دیانې نیسې، د خدای نه نه یارېږي ته د ګلکار او ته د لوار او د ترکان نه پیسې نیسې. ظالمه ظلم ولې کوې؟ دا غریبانانو نه خو خولې پې وتېري، دا موږ ظلمونه کوو، خفه کېږه دا ظلم به نه کوي. مزدور به هم ظلم نه کوي، هغه به د اخلاص کار کوي. لاندې نوکر به هم ظلم نه کوي، افسر سره میټینګونه به نه کوي، هم د اخلاص کار کوي. دا ګوره موږ ته رسول الله مبارک ښودلی دی. نو رسول الله مبارک زید ابن حارثه له کومه مینه ورکړې وه؟
پلار سره لا نړه آزاد ژوند یې خوښ نه کو مور له لا نړه سره دی نه چې مور ورپسې خفه وه رورې وایي ما وی چې دا زید قمقل دی د غلامۍ ژوند یې خوښ که او آزاد ژوند یې خوښ نه که رورې وایي وروستو راته پته ولګېده چې زما د رور د زید سوچ زما د سوچ نه ډېر اعلا و هغه غلامي خوښه نه کړه د حضور پاک غېږ یې خوښه کړه نو رسول الله مبارک اعلان وکړ چې دی لا نړه نو اعلان یې وکړ وی نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه زید د حارثه زوی نن نه پس به زید ابن محمد وایه چې زید د محمد بچی صلی الله علیه وسلم ډېر عمر به خلک وی زید ابن محمد خپل زوی وګرځو وروسته بیا قرآن کې آیت راغی ادعوهم لآبائهم بس ما كان محمد ابا احد من رجالكم بیا خپل پرد بچی د خپل پردی بچی خپل ما جوړوي اسی پردی بچی ته د مینې د وجه نه ویلی شي چې زوی بچیا زویه ویلی شي او پردی سړي ته د مینې د وجه نه بابا ویلی شي لیکن دا بعضې خلک پردی بچی ونیسي او بیا په شناختي کارت کې ځان پسې ولیکي په پاسپورټ کې ځان پسې ولیکي په سکول کې دا ګناه ده دا جرم دی دا بالکل ګناه ده ډېر خلک لونه بل ورکي زامن بل ورکي دا لور مې تاله درکړه دا زوی مې تا دا سخت جرم دی او ګناه ده ولې په خپله نشي ساتلی پیو له ورکول شي رضاعت له حضور پاک په خپله د پیو ژوند بل چا سره تیر کړی دی بیبي حلیمې سره او خپل بچي هم د پیو دپاره بل له ورکړی دي نو پیو له کې بل له ورکې یو 2 کالو دپاره نو ورکولی شي خو زوی به ستی د هغه به ني دا نشي کولی چې زوی مې تا ته وبخه لور مې تا ته وبخله او سبا به په کاغذونو کې ځان پسې ته لیکې او شناختي کارت کې به ځان پسې لیکې او سکول کې به ځان پسې لیکې دا ګناه ده جرم 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 ادعوهم لآبائهم زمونږ خلکو کې دا لوی غم دی هغه هلک چې چاله دی ورکه او سبا لوی شي نه د هغوی وي او نه ستی بیا هغه جینۍ چې چاله ورکړه او سبا لویه شي د هغوی خو هسې اغشتې ده که د هغوی خپل بچي وشي بیا ورته په ښه نظر نه ګوري د دوی هم نشي او د هغوی هم نشي دا ظلمونه بچو سره مه کوئ چې خدای دله بچې درکړي په خپله یې لویه وه خدای د لور درکړي بعضې خلک یې لوڼه یې ډېرې وي نو چې کله بله پیدا شي بل یې ورکړي مړه لور خو د خدای لوی نعمت دی لور خو د خدای لوی نعمت دی په مصله به ناست دی قسم دی که دونه دعاګانې بچي مور پلار ته کوي کمې دعاګانې چې لوڼه مور او پلار ته کوي بچی له ته پیدا کې ډوډۍ پیدا کې موټر ولا کې بنگله ولا جوړې واده ولا ورکې خو چې دوندونه یې وشو بیا په تاسو څه کوي بس بیزو شو دا بیزو دا او لور به پردی خوري پردی کور کې بی ډوډۍ به پردی وي او چې لاس پورته کوي نو دعا به مور او پلار ته کوي چې ته پرور یا پلار ولا په جون کې یو ځل یو جوړه جامې راوړي یو جوړه کیړی ولا راوړي ته به ولا ټول عمر راوړي ټول عمر هغه ستا هغه یېرې و د رور هغه ورته یادي آی زما رور دی خدای ډېر خوشحاله کي مالې جامې راوړي دي زما رور دی خدای ډېر خوشحاله کي مالې کیړی راوړي دي نیک بخت خو دله په جون کې یو ځل راوړي زه خو دله سهار او ماښام راوړم دعا به کوي رور ته دعا کوي مور ته دعا کوي زوی ته ګوره کار ته ګوره نو زید ابن حارثه سره حضور پاک څونه مینه وکړه او بچي سره یې څونه مینه ونه وه اسامه سره یو ځل د حضور پاک په غېږ کې ناست و پوزه یې وبهېدله رسول الله مبارک وله پوزه پاکوي الله اکبر کوم لاسونه عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله ما ته یې پرېږدي زه وله پوزه پاکه کړم وایي نه عایشې زه وله پاکوم رسول الله مبارک وله په خپلو مبارکو لاسو پوزه پاکه کړه د غلام زوی له او عایشې د سره مینه کوه فاني احبه احبیه فاني احبه د سره مینه کوه زه ورسره مینه کوم دې ته مینه وایي د اخلاق مونږ ته حضور پاک ښودي دي که نه بچو سره به څنګه ژوند تېری علموا اولادکم الصلاة وهم ابناء 7 چې 7 کالو ته ورسېږي نو مونځ ورته ښایه او چې مونځ ښې د مونځ نه مخکې عقیده به هم ورته ښې منځ وروسته عقیده مخکې د عقیده به ورته وښې الله به ورته وښې د الله وحدانیت به ورته وښې د الله ښکلې صفات به ورته وښې د پیغمبر مبارک اوصاف به ورته وښې اخرت جنت دا به ورته وښې امنت بالله به ورته وښې ایمان مجمل او مفصل قسم په خدای مونږ ته به سکول کې استادانو خول اوس د مشرانو ته هم یاد نه ري هېڅ نه یې خبر دین زده کړې خدای ته وګورئ لږ علماو سره کښېنئ دین ته زده کړئ امنت بالله معنا ته زده کړئ ایمان مجمل ایمان مفصل ته زده کړئ په دې ځان پوه کې قبر له روان یې دا ماشومانو ته وښایئ
وضربوهم علیها وهم ابناء 10 او که چرته لسو ته ورسېدلو بیا مونځ نه کوي بیا والې شي خو سخت وال به نه کې معمولي غوندې دباو به پکې دا موږ ته رسول الله مبارک چل ښولی دی اولاد سره به دا چل کې یو انسان چې د هغه یو لوري یا دوه لورۍ یو حدیث کې دوه دي بلکې یوه ده یو لورم وي یو لور او ښکلې صحبت خشته ژوند او ښه تربیت یې ورته وکړو او ښه اخلاق یې ورته وښودل رسول الله مبارک فرمایي جنت ته به ځي دا سړی بلکې انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه رسول الله مبارک فرمایي زه او کم انسان چې د یتیم کفالت کوي د یتیم پالنه کوي زه او هغه به جنت کې دقسې یو ځای یو لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دی داسې اصول موږ ته حضور پاک ښودلی دی قسم په خدای که داسې اصول بل څوک پلار هم درته داسې نشي ښولی یو صحابي ته یهودي وی یهودي قد علمکم نبیکم کل شین حتی الخراءه تاسو پیغمبر هر څه ښایي او دسماتي چل هم درته ښایي تاسو له دسماتي چل نه درځي او دسماتي چل هم درته ښایي تاسو لا چل نه درځي او ورته وایي اجل او بالکل په دې موږ فخر کوو زموږ دین د نورو دینونو نه په دې ممتاز دی اوچت دی جدا دی مونږ ته څه ویلي دي مونږ ته ویلي دي چې کله اودس ماتوې قبلې ته به مخ او شا نه کوې دا چا راته ښولی دی دا ما ته د قبلې آداب ښولی دي خو ښایه که نه چا دا ښولی دي مور پلار هم چې ته بچي ته دا نه وایي چې قبلې ته مخ او شا مه کوه او پیغمبر صحابو ته ښولی دي لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغاية ولا بول ولا تستدبروها لا تستقبلوا القبلة قبلتك واړه بولي او کلوې بولي نه به مخکې او نه به شا کې دا پیغمبر موږ ته ښولی دی او بیا ورته څه وایي وی بلکل موږ ته ویلي دي چې لا تستنجو بالیمین پخي لاس په استنجا نه کوئ که د یو سړي ګس لاس خوږي یا معذور نو پخي کولی شي بیا او که نه داسې ني او ښې لاسې ټیکي او ګس لاسې ټیکي او جوړي نو په ګس په استنجا کې او دسماتې به په ګس کې ځان به په ګس وچې او موږ ته څه ښولی دي چې لا تستنجو بالروس ولا بعزم په هډوکي به استنجا نه کوي په خاشنو به استنجا نه کوي په نجس شي په ګنده شي به استنجا نه کوي په هډوکي به استنجا نه کوي او علما لیکي وی هر هغه څیز چې هغه د انسان یا د حیوان خوراک دی په هغې به استنجا نه کوي په ګیا به ځان نه پاکې په پاڼو د ګیا به ځان نه پاکې په کاغذ به ځان نه پاکې یو خو دا مشهور کاغذ دی دا ټیشو پیپر دا خو د هغې دپاره جوړ دی په هغې خیر دی عام کم کاغذ چې د خط و کتابت دپاره دی په دې به هم ځان نه پاکې ځکه د دې جوړېدل دې له دي چې د قرآن حرفونه پې ولیکي یا حدیث پې ولیکي یا بل څه پې ولیکي حروف تهجي دا موږ ته پیغمبر ښولی دی څومره ښکلی آداب ښولی دی استنجا چلې ښولی دی او دسماتې له دې ځان پټ کا لرې لاړ شه ابعد فی المذهب حضور پاک به لرې ته او که کور کې دننه کې ځان پسې غسلخانه بنده کا قسم دی د انسان د تقاضا چل موږ ته ښولی دی عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک خپل حاجت پوره کو د خپلې بیبي سره نو څادر کې به ځان مکمل پټاو د موږ ته ښولی دي که نه پیغمبر مبارک د چا په ذریعه ښولی دي د امهات المؤمنین په ذریعه ښولی دي د بیبیانو په ذریعه موږ ته دا ښولی دي ډوډۍ څنګه خوړلې ده په کومه طریقه یې خوړلې ده کور کې دننه به یې څه حال و عایشه بیبي فرمایي وی په کور کې دننه به یې موږ سره کار کو ته به وکړې ښځې سره کار په کور کې موږ سره به کار کو رسول الله مبارک او چې بانګ به وي نیغ به جومات ته ته او ځان له به وي رسول الله مبارک په خپله پڼه ګنډله سپلی ته ګنډلی شي په خپل نه بیبیانې دي دا نه چې بیبیانو خدمت ته کو قربانېدلې به ته لیکن دی موږ ته عقل او ادب ښولی دی چې زه یې کوم نه بیبیانې دي ما نه قربانېږي او زه په خپله برقه به یې په خپله ګنډله چیلې ګډی قسم په خدای په خپله لشلې دي نه بیبیانې دي که ور په کور کې ورکړه موږ څونه خبر کوو هغوی به ځان قربانو د رسول الله مبارک نه صاحب موږ به کوو نه دا زه کوم چاړه به ورسره وه کور بیبي سره به یې کار کو مستقل پڼه ګنډي ځان له برقه په خپله ګنډي حضور پاک مبارک څومره لوی شخصیت ماشاءالله څومره خدای ته ګران څومره نیازبین دا خوی او اخلاق د دواړو جهانو سردار موږ ته پرېښودلی دي
9 بیبیانې دي، هرې بیبي له خپله یو شپه او مازدیګر به په ټول بیبیانو چکر لګاو. هرې بیبي له خپل کور جوړ کړی دی، مازدیګر به پې چکر لګاو که ستا ساجتي ستا ساجتي ستا ساجتي. او د حج په سفر یې ټولې ځان سره بوتلي دي. حجة الوداع کې ورسره 9 واړه بیبیانې یو ځای دي او ورسره تللي دي. بیبیانو به ورسره خوش طبعه هم کولې، هغه هم برداشت کولې، خندا به یې مو سره کوله په کور کې دننه. رسول الله مبارک هغه هم برداشت کړي دي. د لوڼو یې څونه خیال ساتلی دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي که په سفر به ته ما کره به راغې او که د سفر نه به واپس راغې بیا به ما کره راغې. څونه خیال یې ساتلی دی، د نوسو یې څونه خیال ساتلی دی. خپل زامن خو یې په ماشوموالي کې مړه دي، خو د لور اولاد یې. حضرت امامه د زینب لور وه، د حضور پاک په اوږو به سورېده. حضرت حسن و حسین دا به په دې پتونانو کېنولي وو، څادر به راتاو کړی وو او شونډې به یې وله ښکلولې. قسم په خدای چې حضور پاک مونږ ته کوم اخلاق ښودلی دي د بیبیانو متعلق او د بچو متعلق او د لوڼو متعلق او د نوسو متعلق، که په هغې مونږ عمل وکړو په دنیا کې به جنتیان یو. مونږ وهل او ټکول وهل او ټکول ښځه ولې وی؟ ولې کنځل کې؟ ته خپله لور خور نه یې. صرف په شریعت کې د یوې ښځې وال ټکول جایز دي، په 4 نمبر کې واللاتی تخافون نشوزهن، کومې ښځې چې د هغوی د نشوز نه یریږي. ناشزه، ناشزه څه ته وایي؟ چې د خاوند تابعداري نه کوي. امام بخاري وایي چې د خاوند تابعداري نه کوي، خاوند ته سپک ګوري، خاوند ته رابرغېږي، جوابونه ورکوي. او بعضې علما د ناشزې معنا کې په فاسق سره چې دا ښځه ستر پرده نه کوي، بار دکانونو کې ګرځي، او په دې زمانه کې به زه ووایم چې په موبایل هلکانو سره خبرې کوي. صرف دا ښځه والی که چای ته توی شو په دې وال نشته، په شریعت کې منع دی. غوړي ته توی شو په دې وال نشته، اوړه ته توی شو په دې وال نشته. دا خو تان هم دا غلطي کیدی شي، موږ په دې باندې وال ټکول کوو، په دې وال نشته. دا 2 قسمه ښځې والی شي، خو هغې کې هم شرط دی. لا ولعظوهن نصیحت ورته وکړه، دا ورته نصیحت وکړه. که په نصیحت پوه نه شوه وهجروهن فی المضاجع، بیا هم لاس ته وله جدا کا، کټ جدا کا. په کوټه کې دننه، کوټه کې بار نه، کوټه کې کټ جدا کا. ولې؟ ښځه به پوه شي، رضا به دې کړي. کوټې د بار به ته نه تښتې. زمونږ ښځه خلک دی بیا لاړ شي او اجرې ته وتښتې، نو ښځه غریبه خو اجرې ته نه شي ورتلی، نو شیطان وسوسه هغې ته مچوي او دې ته مچوي، نو خبره روانه شي. رسول الله مبارک یو ځل د یو دیني مسلې د وجې نه بره ختلې و، کوټه یې بدله کړې وه، خو چې هغه ټیم پوره شو په خپله راغې جرګې مرګې پکې نه دي شوې، په خپله جوړه شوه. او 3 ورځو نه زیات روان هم ګناه ده په شریعت کې. نو کوټه کې ته کټ جدا کا، که په دې هم کار نه شو نو وضربوهن، بیا والې شي. خو یاره د والو طریقه ده. حضور پاک فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، چې وال کې مخ باندې به وال نه کې. سپیم په مخ وال ګناه ده، خرم په مخ وال ګناه ده. انسان به څنګه په مخ وی؟ موضع الزینت د ډول ځای دی، په مخ وال بلکل سپېړه ورکول په مخ د ښځې ګناه ده، جرم دی. الله خفه کې، الله مه خفه کوه. نو په کوم ځای به وی؟ نو زمونږ فقها لیکي چې کوم د ډول ځای دی په هغې به نه وی، په مرۍ به نه وی، په سینه به نه وی، دا د ډول ځای دی. دا ښځه ډولې ساتي. ګوره دلته په کمیس باندې ګلکاري کوي که نه کوي؟ امیل اچوي، ګلبند اچوي، په لاسونو ګوتو به نه وی. دا ښځه ډولې ساتي، نکرې دې پې پورې کوي، صفی ساتي، ښکلې ساتي، نکرې دې ګوتمې پکې اچوي، بنګړي پکې اچوي، په خپو به نه وی لاندې. ښځه پې نکرې دې پورې کوي، صفی ساتي، پوندې صفا ساتي، پازیب پې اچوي، په سر به نه وی. ښځه ډولې ساتي، هر وخت کې ګومنځی نکرې دې پې پورې کوي او کالي پکې اچوي، په غوږونو به نه وی. دا د ډول ځای دی، خشتی ساتي. نو ما ته یو طالب یو ځل چیټ راولېږي، په کوم ځای ووو؟ ځکه چې په مرۍ او په سینه او په لاس او په خپو او په دې نه وی په کوم ځای ووو. مې لکه په دې ملا ډب ورکوه که نه. شریعت وی غیر مبرح، سخت وال به نه کې. نو ګوره صرف دا 2 قسمه ښځه 3 نمبر کې وال دي. ګورې په دې املا معمولي غوندې، او والو سره خو ښځه خرابېږي، ښه کېږي خو نه. په دې مخ یې ووایي غاښ وله مات کي، بیا ډاکټر له بوځي، وایي ډاکټر ته به وایي چې ګورې دا هسې نه ده ونه وایي چې زه یې والیم، وایي دا مې غوس خوړه نو په هغې مې غاښ مات شوی دی. ډاکټر څه ماشوم خو نه دی، زمړه بشیر جان دی غم نه خلاص دی.
د حساب کتاب به د سره د قیامت پر ورځ نه کېږي. یو حساب به د سره هم کېږي چې تا الله به ورته ډوډۍ ډېره ولې خوړه، امینه د ډوډۍ بیخ خو یې وسته که نه، دا یو حساب به ورسره کېږي. ځکه چې بس لګی او خوري، او چې یو دلې وخوري چې ته ورته وایې بچیرجان ډوډۍ خورې که نه خوري، وبه خورو که نه. ګنټه پس بیا بچیرجانه غټې روجې دي، اوهو داړه سر مې دی کېدی دا خو به وخورو که نه، دا حساب به ورسره کېږي. نور د ښځې د حساب کتاب د غم نه دا خلاص دی، او د سترګو د ګناه نه هم دا خلاص دی. د مارونو ظلم به نه کوو. ښه ما د خبرې په مقصد خو پوهېږی که نه چې حضور پاک مونږ ته څه اصول خوري په هغې به عمل کوو. وال ټکول به نه کوي، او چې وال ټکول کوې ګورې بیا به د په رزق کې برکت نه وي، بیا به د غوړي او چیني هر څه زر زر خلاصېږي. چې ته دلته ووایې او باروز یې وراشې او سبا وایې چې چای پخه کې چیني نشته، یا ښځې ما خو پرون دړی راوړی دی، دا بچي دی لږ څکي سر، دا شربتونه او دا مېلمانه یې لږ راځي، چې ته وایې هغه دلې لښتي کې اړی، غوړي دلې لښتي کې اړی، چای دلې لښتي کې اړی، یا ښځې ما خو بلا شي دا هغه غوړي نه دي، دا اوس الوزي. ښځه ګورې غټه منطقي ده، هغې سره باس هم نشي کولی، او لستوڼې به هر وخت شلېدلي، هر وخت به یې لستوڼې شلېدلي. یا ښځې دا ولې دی سري ګرمه شوې وه په قصې د لسودی، او ملا او طالب سره چې راکاږي نو اکثر یې د پټکي په ځای ورته پرتوګ یې ښودي چې بارودي پرتوګ نه پټکې والي. شرمه یې که د پټکي د شملې په ځای لاندې پرتوګا خویزان دي. ښځې سره نټ رته ګزاره به کوې. قسم په خدای د حضور پاک بیبیانو ته وګوره که نه، والې نه دي کړی، ښکلې ژوند یې تېر کړی. او ښځو ته ما ته یو ځای کې یو سړي وي یاره مولوي صاحب ته خو د ښځو دا خبرې کوې چې ښځو سره ښه سلوک کوه، خو یې مسته یې دی کړی. به ووایه نه نو مسته یې دی کړی، نو ښځې به هم ظلم نه کوي، ښځې به هم هغه ژوند تېروي کوم چې رسول الله مبارک ورته ویلی دی. څه وایي؟ الله اکبر. ښځې دې هم دا واوري. لو كنت كما حكم كو أن يسجد أحد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لبعولتهن. وكدي اجازت میں ورکول چې یو مسلمان دی بل ته سجده ولګي نو ما دا من دي نو ما به ښځو ته ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوي. ښځې به هم د خپل خاوند خیال ساتي، لوښي به انځي، جامې به وله انځي، کور خدمت به وله کوي، چې دې کور ته راشي زر به وله چای پخه کړي، کور ته راشي زر به بالښ ورته کېږدي، کور ته راشي زر دې وله اوبه راوزغلې، زر دې وله په لاسونو په سر باندې یو دوه ګوتې کېږدي چې دا دمه شي. ښه ښځه داسې وي. او چې دې راشي ورته وایي چې ښځې یو پیاله چای راوړه که نه، راوړم که نه مړه سرالې غوبل دې جوړ کړی دی. یا ښځې ستړې ما یو دوه لاسه راله په دې سر کېږده، وایي ټول ورځ مې جامې انځلي دي که ماله دې زور وکړه ښه به وکړې. سترګې به یې راته بقې نیولي، تندې به یې راته تریو کړي، ته به کور ته راغلی نه، هغه ته ده که نه ګرځه بار، زوی دې بیا دې ګاونډیانو والې دی، نو دې به خو ستړې ټوپک په اوږه کړي په منډه شي او جنګ جوړ شي. دا قمقله ښځه ده. پیغمبر اصول مونږ ته د ښځو هم ښولي دي چې ښځه به د خپل خاوند خیال ساتي. کومه ښځه صلت خمسها چې پنځه لمونځونه کوي، وصامت شهرها او د رمضان روجې ونیولې، واحسنت فرجها او د خپل اندام حفاظت یې وکړه، واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري یې وکړه، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. د جنت په کومه دروازه چې ننوځي نه دې نوځي. اطاعت بعلها د خاوند تابعداري وکړي او د خپل اندامونو حفاظت پکې، خاوند چې غیرت په هغې کې راځي، اندامونه چاته نه ښایي، د خاوند خیال به ساتي، عزت د خاوند به ساتي. چې خاوند ورته وي پلان کې نه ستر کوه کوي دی، چې خاوند ورته د کور نموز نه دی ځي، چې خاوند ورته وي پلان کې کرمز نه دی ځي، که خاوند پې ظلم کوي خدای به هغه نه تپوس کوي. د خاوند خیال دی وساتي، قدر دی کوي، عزت دی کوي. دا دی نه کوي چې خاوند سره زیاتې کوي او ظلم. د خاوند د پلار به خیال ساتي، هغه دې پلار دی. د خاوند د مور د خواښې به خیال ساتي، هغه دې مور ده. اوس یې دا مور او پلار دی. نو ښځو کې هم غلطي شته. بس چې میړه وویني څو ورځې تېرې کړي بیا ورته مور غیبت شروع کړي، بیا ورته اندروریانو غیبت شروع کړي، بیا ورته پلار غیبت شروع کړي، بس دې هم کډه والي او بیا کور له لاړه شي. بې وقوفه یوازې د ښځې مور او مور پلار نه هم تپوس وکړه. دا مور پلار چا ته پرېږدې؟ ماشوم چا لوی کړی؟ غول دله چا پاک کړي دي؟ ورونی دله چا وینځلی دی؟ چا ښکل کړی په ماشوموالي کې؟ چا لوی کړی؟ چې چا لوی کړی، چا دله کور جوړ کړه، هغه سپي شو. مور پلار قدر به کوي، عزت به کوي. ښځه ورته په سترګو کې اوښکې وګرځئ، بس دی بیا په نشه کې راشي او ورسره مکر کوي.
وجاړي ورته وایي ستا مور وجاړي او د قصده به مرچکې په سترګو کې واچي اوښکې وبایئ وایي مور خو دې نن راته دوي برابر یې کوې که زما د مور متعلق دې ما ته خبره وکړه چې سرمنده نه وباسم دا خو کور دی هر څه به کوې او یا مور نه تپوس وکوې دا څه جل شوی دی خبره به ټیک شي نه چې هغه اوښکې وبایې نو بس ته په ځان بیا نه پوهېږي خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی بیا دا لوبه جوړه شو بوډۍ مور قسم د ډېرې بوډاګانې مور په پردو کورونو کې ناستې دي ډېرې بوډاګانې میندې د لور کره ناستې دي هغه بچي چې ماشومان یې لوی کړي مړه ته خو دې مور ځای ته رسولی تا ته خو کلمه دې مور ښولې ده دا ښځه دله دې مور کړې ده ستا په واده څونه ګډېدل کړي دي نن هغه مور سپی شو هغه پلار سپی شو دا موږ ته پیغمبر مبارک ښودلی دی وبالوالدین احسانا چې مور و پلار سره به ښه سلوک کې نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه یهودي ډاکټر مایکل هارټ هغه باندې چې سوال وشو چې عیسی علیه السلام په 3 نمبر کې دی او حضور پاک په 1 نمبر کې هغه څه وایي وی ګوره ستاسو پیغمبر واده نه دی کړی بچي نه دی راوړی نو امت ته د واده او د ښځو عملي تربیت نه دی ښولی او د مسلمانانو پیغمبر واده هم کړی دی او بچي هم شوي دي نو امت ته د واده عملي ترغیبات ورکړي دي د واده چل یې ښولی دی د واده نه پس د ښځې خاوند حقوق او د بچو حقوق یې ښودلی خو الحمدلله په دې موږ د خدای حمد ادا کوو د خدای شکر ادا کوو چې موږ له الله داسې پیغمبر را کړی داسې پیغمبر چې مثال نه لري موږ ته هر څه ښولی دي موږ ته خپل اصول ښولی دي سنت یې را ښولی دي چې دې سنتو په دایره کې به ژوند تېروئ او په دین کې به ځان هم زیاتې نه کوي هغې ته بدعت وایي ما چې کوم دین خولی دی الیوم اکملت لکم دینکم ما چې کوم درته خولی دی بس هغه خپل کې دین کې به هم د ځانه زیاتې نه کوې که دین کې دې د ځانه زیاتې وکړو نو کل بدعت ضلاله ګمراهي ده بیا وکل ضلالة فی النار د هغه بیا اور ته به سړی دی